Welcome back to the AB English channels. زبن تاسو ته په دغه ویډیو کې د تامنیل ډیزاین کولو خیمه چې تامنیل به موږ څنګه جوړو څنګه به ډیزاین کوو. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته ویلو چې تاسو به ځان ته یو ټاپک یو نیش خوښ کړئ، هغه نه بعد بیا تاسو په دویم سټپ کې څه کوئ، په دویم سټپ تاسو تامنیل ډیزاین کوئ، یو ښه تامنیل او په یو ښه ورډ سره چې خلک ستاسو په ویډیو باندې کلیک کوي. نو راځئ چې دا تامنیل ډیزاین کو او په ډېر شارټ وخت کې تامنیل ډیزاین کو چیرته تاسو په دغه طریقه تامنیل ډیزاین کول شروع کړئ نو تاسو ویډیو به زر تر زره زیات ویوز راځي او زیات سبسکرایبر. نو راځئ چې تامنیل ډیزاین کول شروع کړو. نو راځئ چې دا تامنیل موږ ډیزاین کو. تامنیل به موږ څنګه ډیزاین کوو؟ ټولو نه پهله به تاسو څه کوئ؟ ټولو نه پهله تاسو پکسل ایپ ډاونلوډ کوئ، په هغه کې به موږ تامنیل ډیزاین کوو. په هغه کې بیا تاسو هر قسم ته تامنیل ډیزاین کولی شئ. پکسل ایپ به تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ؟ پکسل ایپ به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ. را به شئ پلی سټور ته. دلته به په پلی سټور کې سرچ کوئ پکسل. پلی سټور کې به تاسو سرچ کوئ PIX. دا د پهله سر کې رالو. چې کله تاسو په پهلني باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به راشي دا پهلني چې کوم دا نه، دا دویم نمبر باندې چې کوم دا پکچر ایډیټر، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، یعنی انسټال به کړئ. ما سره خو ډاونلوډ ده، انسټال شوی ده، تاسو به انسټال کړئ. چې دا مو انسټال کړو نو تاسو به راشئ دا به بیا اوپن کړئ. کله مو چې دا اوپن کړو تاسو ته به یو سمپل ساده بیکګراوند میلاو شي. ساده بیکګراوند به تاسو ته میلاو شي. نو تاسو اوس څه کوئ؟ تاسو به دا خو خیر موږ سره د کوم بیکګراوند چې دی دا موږ سره لږ غټ ده، نو تاسو به دا د یوټیوب د ویډیو برابر جوړوئ، یعنی د یوټیوب چې څومره ویډیو وي دغه سکرین چې څومره وي د هغې مطابق به تاسو دې ته دا بیکګراوند سیټ کوئ. نو تاسو به دا بیکګراوند د یوټیوب مطابق څنګه سیټ کوئ؟ تاسو به راشئ دا رایټ سایډ کې بره چې کوم 3 ډاټس تاسو ته ښکاري، دا 3 ډاټس په کلیک کړئ. تاسو ته په اول نمبر یوز ایمیج فرام ګیلري، فل سکرین، یوز ایمیج فرام کیمرا، ایکسپورټ ایمیج، ایمیج سایز. تاسو به دلته په ایمیج سایز باندې کلیک کړئ. ایمیج سایز باندې به کلیک کړئ. دلته چې کوم ویډ درکړی، هایټ درکړی، دې سره به تاسو کار نه ساتئ. تاسو به راشئ کسټم به کلیک کړئ. کسټم باندې مو کلیک کړ. دې ټول کې کسټم، سکویر، پروفایل پکچرز، یوټیوب چینل بینر، دا هر څه به پرېږدئ. تاسو به په یوټیوب تامنیل باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په یوټیوب تامنیل باندې کلیک وکړو تاسو به دلته بیا اوکې ورکړئ. ګوره هغه سکرین چې کوم دی مخکې ډېر غټ و، اوس د یوټیوب د ویډیو مطابق جوړ شو. اوس دلته تاسو سره دغه ټیکس ده، دا نیو ټیکس، دا ټیکس به تاسو څه کوئ؟ ډیلیټ به کوئ. دا بره ډیلیټ آپشن به ووایي نو دا به ډیلیټ شي. اوس تاسو سره سمپل ساده ټیکس پاتې شو. اوس به تاسو څه کوئ؟ که چېرته تاسو همدغه بیکګراوند ورته سیټ کوئ په همدغه ایپ کې خو صحیح ده، او که وایئ چې نه موږ موبایل نه بیکګراوند راخلو، پهله به موږ دلته بیکګراوند ورته سیټ کړو. که چېرته دغه بیکګراوند ستاسو خوښ هم صحیح ده، او که چېرته وایئ چې نه موږ یې نور هم ښکلی کوو نو تاسو به څه کوو؟ دلته به راشئ. دلته به تاسو ته راشي د کلر تاسو ته رالو. دلته موږ سره کلر به کلیک کوئ. کلر کې تاسو یلو کولی شئ، ریډ کولی شئ، بلیک، وایټ، چې کوم قسم ته کلر تاسو خوښ یې دلته موجود دي. اوس موږ وایو چې موږ ریډ کوو، خو په ریډ کې به موږ ګریډینټ کلر هم تاسو سره شته، یعنی دوه رقمه کلر چې دوه قسمه دي. نو هغه کې تاسو فار ایگزامپل زه دا کلیک کوم بلیک اینډ وایټ، بلیک اینډ وایټ مو کلیک کوو او تاسو په دې ټیک وکړو. په دې مو ټیک وکړو، بلیک اینډ وایټ مو سلیکټ کړو. یا تاسو چې نه دغه کلر زموږ نه دی خوښ، موږ خپل بیکګراوند موږ سره موږ هغه کلر راوړو، نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به لاړ شئ دا بیکګراوند به ځان ته خوښوئ. اوس دلته موږ سره یو ایپ ده، هغه به هم تاسو ډاونلوډ کړئ. دې کې چې تاسو کوم قسم ته بیکګراوند خوښوئ، کوم قسم ته ایمیج پکچر غواړئ، کوم قسم ته ایپ پکچر، لوګوز وغیره غواړئ، دې کې تاسو ته ښه ښکلي میلاویږي. نو هغه موږ سره کوم ایپ ده؟ موږ سره ده ایمیج سرچ. ایمیج سرچ په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا به تاسو پهله انسټال کړئ د یوټیوب نه. ایمیج سرچ به پکې ولیکئ او تاسو به دا انسټال کړئ د پلی سټور نه. نو تاسو چې کله دا اوپن کړو دلته تاسو څه قسم سوال وي، څه سرچ کول غواړئ هغه پکې میلاویږي. اوس زه دلته فار ایگزامپل هغه بیکګراوند سرچ کوم کوم چې موږ د تامنیل لپاره استعمالوو. زه بیکګراوند سرچ کوم، دلته ورته لیکم یلو gradient, orange,
اوس دا ما ورته ولیکو که نه اوس دا موږ ته کوم قسم ته بیکګراوند راکوي ګوره ورته د نیټ ایشو کوي سوري دا خو بیکګراوند رانه کړ زه به ورته ولیکم بیکګراوند yellow and orange gradient دا موږ ته وګورئ اوس موږ ته بیکګراوند قسم بیکګراوند راکړو چې په دې کې ستاسو کوم یو خوښي هغه ډاونلوډ کړئ اوس زه چې دا یو ښکلی ده صحیح ده یا په دې کې بیا تاسو ته نور قسمونه درکوي چې په دې کې بل پکچر وایي تاسو ته نور قسمونه درکوي اوس زه وایم چې دا یو صحیح ده او دا موږ ډاونلوډ کوو نو تاسو به دلته په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ دا ډایرکټ ستاسو ګیلري ته لاړ او ډاونلوډ شو اوس به تاسو کوي تاسو به راشئ واپس پکسل لیب ته تاسو به دلته په دې بره لیفټ سایډ کې چې کوم پلس نشان درکړی ده په دې پلس نشان به کلیک کړئ او دلته به ټولو نه ښکته چې کوم ده فرام ګیلري باندې به کلیک یعنی ګیلري نه چې څه شی راغلی هغه باندې به کلیک کړئ اوس دلته چې کوم تاسو ته هر څه درکړي دا به تاسو کلیک کړئ کوم بیکګراوند تاسو ته درکړی دې کې دا باندې به تاسو کلیک کړئ اوس موږ ته دا بیکګراوند راکړی دا بیکګراوند به موږ سلیکټ کړو دا بیکګراوند به موږ دې ګوټ نه راونیسو دا به داسې غټ شو صحیح ده دا موږ برابر کړو اوس موږ غواړو چې دا بیکګراوند داسې خوځي راخوځي نه او په دې خپل ځای باندې پیسټ کړو تاسو به څه کوئ د 3 ډاټ نه ښکته چې کوم موږ سره یو اپشن ده په دې به کلیک کړئ دلته تاسو ته تاله درکړئ دا تالې باندې به کلیک کړئ بس تالې نه بعد به واپس دغه اپشن وایي 3 ډاټ نه چې کوم ښکته وه نو بس تاسو دا بیکګراوند به اوس نه خوځي بس ځای په ځای به پیسټ وي اوس تاسو غواړئ چې په دې باندې موږ رایټینګ وکړو یعنی رایټینګ وکړو چې څه دپاره موږ دا جوړ کړی ده اوس زه فار ایگزامپل ما ټاپک ده واټ از امازان څه شی ده نو زه به راشم دلته ښکته ټولو نه چې ښکته کومې اپشنې دي دلته موږ سره دا ای چې کوم لیکلي ده په دې ای به کلیک کړو دلته به راشو پلس ده دا ټیکسټ به ووایو او ایډیټ به کلیک کړو دلته به موږ هغه خط لیکو کوم چې تاسو په تمنیل باندې لیکئ او فار ایگزامپل زه دلته وایم چې امازان واټ از امازان څه شی ده واټ is Amazon what is Amazon نو آخر کې به تاسو دې ته یو کوېشن مارک هم ورکوي چې دا کوېشن مارک پکې راشي what is Amazon څه شی ده نو تاسو دا اوکې کوئ اوکې مو کو دلته رالو تاسو به دا غټ کوئ صحیح شو دا مو غټ کو دلته باره بېږدئ صحیح ده څومره چې تاسو ښه ښکاري او غټولی شئ هومره به دلته باره غټ کړئ او دلته به کېږدئ اوس زه وایم چې دا لږ موټا کړمه یا ډیزایني خط ورکړمه نو تاسو به راشئ دلته دې خواته به راشئ دلته تاسو ته فنټ لیکلی وي صحیح ده فنټ باندې به کلیک کوئ په فنټ مو چې کلیک کړئ کې تاسو ته قسم ډیزاینونه درکړي کوم ډیزاین چې ستاسو خوښي هغه کوئ ورباندې خو نه زه غواړم چې زه ورباندې په دې ډیزاین باندې کلیک کوم دا زما د خوښي ډیزاین دی اوس وایم چې دا کلر چې ده دا بیکګراوند زیړ ده او کلر سپین ده نو دا ښکلي نه ښکاري نو دې ته زه کلر ورکوم را به شئ کلر ته کلر کې به دلته تاسو په څه باندې کلیک کوئ بلیک باندې نو دا موږ سره بلیک شو نو چې کله ما په بلیک باندې کلیک نو دا موږ سره دا به ټیک کړو څه شو دا موږ سره واټ از امازان دا موږ سره د دې خط شو اوس دا هماغه شان خوځي لکه څنګه چې موږ بیکګراوند خوځېده او بیا مو د 3 ډاټ نه ښکته په اپشن کلیک کړو او تاله مو کړو نو دا به مو تاله شي څه شو دا هم تاله شو اوس موږ وایو چې په دې باندې نور خط هم لیکو واپس به ټیکسټ ووایو بیا به ایډیټ ته راشو بیا به دلته ورته ولیکو سیمپل guide موږ وایو چې دا موږ ورکو دا به دلته کو ورته صحیح شو اوس موږ وایو چې دا به هم پکې ایډ کړو دا به په هغه طریقه او هغه فنټ باندې اوکې به ورکو
بس دې ته به هم کلر چینج کول غواړئ هم صحیح ده، او که کلر نه چینج کوئ هم صحیح ده. خو زه چیک به کړو چې کوم کلر ښه ښکاري هغه به ورته ولګوو. تور کلر دی او بس دغه صحیح ده. تور کلر بس چې تاسو کوم ډیزاین خوښي هغه ډیزاین پکې کولی شئ. زه تاسو ته صرف د تمنیل جوړولو طریقه ښیم چې په کومه طریقه به تاسو جوړوئ. بس دغه کلر صحیح دی. دا به هم هغه شان لاک کړو، دلته به تاله ووایي لاک به شي. دا به هم بس خوځي راخوځي نه. اوس به څه کوئ، اوس به تاسو دې دپاره څه ډیزاین د امازان څه اپشن به راخلي چې دا د امازان دپاره دی. نو زه به راشم ګیلري ته، فرام ګیلري به ووایم. دې ځای کې زه وایم چې دا کوم د دغه کار غوندې دی دا به راوالمه هلته په دې لوګ. اوس موږ ته ښکاري چې د دې بیکګراونډ د پوره بیکګراونډ پټوي. تاسو به څه کوئ، تاسو به ووهئ د شیپ چې کوم اپشن دی دې ځای ته به راشئ. دلته تاسو ته درکړی دی اریز کلر یې درکړی دی. اریز کلر باندې به کلیک کوئ او دا به انیبل کوئ. دا چې انیبل شي د دې خپل بیکګراونډ به ډاټ شي، ختم به شي. دا به تاسو داسې راوړوکی کوئ، وړوکی شو، دا دلته کېدی صحیح شو. دلته مو کېښو، دا به هماغه شان 3 ډاټ نه ښکته چې کوم اپشن دی هغې کې به تاسو لاک کوئ. اوس زه وایم چې بل اپشن راوړم، بیا به فرام ګیلري شي. فرام ګیلري نه به تاسو بیا دلته راشئ، دا کاټن به راوچت کوئ. کاټن ته به راشئ، دا به هماغه شان د دې د بیکګراونډ چې کوم دا به تاسو اریز کلر کوئ، دا به انیبل شي، د دې بیکګراونډ به هم لاړ شي. دا کاټن به دلته کېدی صحیح شو. دلته مو کېښو، دا به هماغه شان 3 ډاټ نه ښکته چې کوم اپشن دی په هغې کې لاک کوئ. نو دا به خوځي راخوځي نه. اوس به یو بل شی زه وایم چې د امازان لوګو راوالو او دلته یې پیسټ کړو. د امازان لوګو به راوچته کړو، دا به تیاره دلته موږ به دلته پیسټ کړو. څه شو د امازان لوګو. نو دې نه به دا ښکاري چې دا د امازان باره کې دی دا تمنیل. بیا موږ بل اپشن راخلو، فرام ګیلري. دلته به راشو موږ، سوري هغه اپشن یې ما راغشتي فرام ګیلري. خو زه خیر دغه اپشن یې موږ راوچتې کړي صحیح شو فرام ګیلري. نو دا دلته موږ پیسټ کړئ. نو دغه زموږ تمنیل د امازان لپاره. اوس زه ورځم، زه سوري هغه اپشن یې واپس راوچتوم، ګورو که نه. نو بیا به تاسو څه کوئ، ما تاسو ته پهله سر کې ویلي چې تاسو هر قسم ته لوګو، هر قسم ته تینګ سرچ کوئ. تاسو به څه کوئ، امیج سرچ ته به راځئ. امیج سرچ کې به دلته تاسو سرچ کوئ چې څه مو خوښ وي هغه به سرچ کوئ. نو زه غواړم چې دلته انټرنیټ ویکټر زه سرچ کړم. فار ایگزامپل انټرنیټ ویکټر زه سرچ کړم او دې کې ماته دا ویکټر راکړو. دا به زه ډاونلوډ کړم، دې نه ډاونلوډ شو. اوس به زه راشم پیکزل ته، پلس نشان فرام ګیلري به وو. نو دې کې فرست نمبر پکچر به موږ ته همدغه ویکټر میلاویږي انشاءالله. نو دا موږ سره انټرنیټ ویکټر شو صحیح شو. دا هماغه طریقه به د دې بیکګراونډ ریموو کېږي. دا به راوالو موږ او په دې ګوټ کې به کېږي، یا که دلته ږدئ هم ستاسو خوښه چې دا تمنیل لږ ښکلی ښکاري ورباندې او لږ زیات ډک وي، دې سره دا ښه ښکاري. نو دغه موږ سره د تمنیل یو ډیزاین و. دې کې قسم تمنیلونه ډیزاین کېږي صحیح ده. قسم کلر پکې چینج کېږي، بیکګراونډ او قسم څیزونه تاسو پکې کېښودلی شئ. او تاسو دا وټ از امازان سمپل ګایډ دا ما ځکه ولیکلو چې په تمنیل کې به تاسو ډېر خط نه لیکئ، لږ خط به لیکئ، خو کیورډ چې انسان ورباندې کلیک وکړي صحیح ده. اوس که تاسو غواړئ چې نه موږ دلته په دې ګوټ کې ورته لیکو چې فول کورس، نو تاسو به څه وکئ، شیپ به راوچت کئ، شیپ به دلته راشئ، ګول اپشن به وایي فار ایگزامپل دا به ټیک کئ. دې ته اوس تاسو وایئ چې شیپ ته موږ کلر ورکړو، کم کلر به ورکړو، شیپ ته به موږ ورکړو ریډ کلر اوکې شو. تاسو به راشئ دا دلته دې ګوټ کې کېدی یا دلته چېرته ږدئ، دلته مو کېښو، دا به موږ لاک کړو. هماغه 3 ډاټ نه ښکته چې کوم اپشن رسۍ شو چې دا خوځي نه لاک شو. تاسو به بیا راشئ ای ته، دلته به ټیکسټ کې ایډیټ ووایئ. ایډیټ باندې چې کلیک کړو دلته به ولیکئ فول کورس UOURSE فول کورس. دا به راوالئ چې له ښکلي ښکاري صحیح ده. دلته به په دې ریډ باندې پیسټ کړئ. نو دا به موږ سره شي امازان واټ از امازان. د خیر دا فونټ چې کوم دی دا تاسو بیا غټولی هم شئ،
دا کوم چې شیپ دی دا هم غټولی شي، دا خط هم غټولی شي. نو دا به بیا تاسو دلته لا کوئ. نو دا موږ ته یو قسم ته دا زمونږ تملیل شو. امید لرم تاسو به په دې باندې پوه شوي یاستئ. اوس راځئ دا تملیل موږ دا به سیو کوو څنګه. دا به تاسو داسې سیو کوئ، دا بره لیفټ سایډ کې چې کوم بره ګوټ کې پلس نشان ده، دې سره خوا کې چې کوم بوکس ده، دې بوکس باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسو سیو ایز ایمیج ووایئ. سیو ایز ایمیج مو وخو دلته به سیو ټو ګیلري، که چا کوم ځای ته شیر کوئ هم صحیح ده، او کوئ چې نه سیو ټو ګیلري، دا به سیو ټو ګیلري کې بس دا به ستاسو ډاونلوډ شي، دا یعنې ګیلري ته به سیو شي. نو دا به تاسو بیا راشئ په ګیلري کې به وګورئ چې دا سیو شوی دی او که نه ده سیو شوی. دا وګورئ ګیلري کې موږ سره هغه سیو دی. دا وګورئ ایله موږ جوړ کړو، په ګیلري کې موږ سره سیو شو. امید لرم تاسو به په دې هر څه باندې پوه شوي. د نوي ویډیو لپاره دا چینل در سره سبسکرایب کړئ.